دا راته ووایه چې ښه کم شی دی چې یو پیره مات شي بیا نه رغېږي. یو پیره مات شي بیا نه رغېږي انسان. یاري خو تا کړه ما خو نه کړه سرتور ولاړ وې او د خیرو د یارېدمه غیر مینې دې په زړه باندې انبار کړې غیر مینې دې په زړه باندې انبار کړې وې زه یوې ته په کعبه کې بوتان ولې. زبردست خط. بسم الله الرحمن الرحیم. د غریبې میرمنه واخلم د غریبې میرمنه واخلم په تنکي عمر کې ځواني بربادوي نه. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ایجاز بونر. تاسو ګورئ د جس لټون په ډېره موده پس تاسو دپاره موږ راوړی دی د خاندان یو ډک پروګرام راغلی یو سر ملنګ ته. دلته کې به د دې ملګرو نه د کامن سینس سوالونه کوو. د خاندان ډک پروګرام دی سپیشل ستاسو دپاره د مسافر بایګانو دپاره. نو پلیز پلیز دا به مخکې لازمي شیر کوئ د خپلو ملګرو سره. د ګل پشان مشر ولاړ دی چې جوی سوای انجوای کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو واګه نامه ګل سلطان. جی تعلق کوم کوم سره دی؟ نوې کلی سره. نوې کلی سره. سوال لرنه کوم جواب راکې بس فراته دي. دا راته وای ها کم شي چې یو پیره مات شي بیا نه بنديږي. نه ولا نه راځي. لږ سوچ ته کې بس مې ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو واګه نامه؟ بدر خان. تعلق کوم کوم سره دی؟ نوې کلی. نوې کلی. تاسو نو سوال کوم جواب راکې کوراته نو. دا راته وای ها کم شي پېښتا په سر ګرځي. دا خو نه راځي. لږ سوچ ته نه راځي. چې یو بل ګل ناشته چې جوی سوای انجوای کوي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاسو واګه نامه؟ تعلق کوم کوم سره دی؟ د کړپې سره. کړپې سره. نو تاسو نو سوال کوم جواب راکې بالکل. دا راته وای چې ښه کم شی دی چې یو پیره مات شي بیا نه رغېږي. یو پیره مات شي بیا نه رغېږي انسان. Yeleka da basi gapi pasawa yeleka pasawa oh my یو څو god شیرونه ډالې کزه خدای دې پتنګ لار کې راکړه چې نیم دې وخورم نیم دې شاته واچوما. نه پناکي نه خطاکي شالي پوندو لرازي نه. واه 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 ډېر پزله پور ارمان باغ کې وخت پتیری په ډېر څوک په ځای نه درکوي نه. کتونکو تاسو کته شي یو ګل ولاړ چې جوی سوای انجوای کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو واګه نامه؟ ما نوم دی جهانگیر. جی تعلق کوم کوم سره دی؟ باشکټي سره. باشکټي سره. یو سوال درنه کوم. او وای ها کم شی د پیدا کېدو نه مخکې مونږ خرو د پیدا کېدو نه رستم. د پکې پیدا کېدو نه مخکې خو ورستم مور په مسافر بارک یو شعر. مسافر یاره خپنه شي مسافر یاره خپنه شي درځي کنه شم د سلګونی ولې ما ډېر الله ډېر پزړه پورې کتونکو تاسو کته شي یو بل ګل ولاړ چې جوی سوای انجوای کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو واګه نامه؟ برکات سرور بھائی. جی تعلق کوم سره دی؟ بونیر سره. بونیر سره. یو سوال لرنه کوم جواب راکې یاره څه ته دا راته وای چې ښه کم شي یو عام سړی مات کی بیا مزه کې خوشاله. لږ سوچ ته کې څه شي کېږي یار بلا کې دراسي نو دوه پېچې ده نه درځي ګل ولاړ چې جوی سوای انجوای کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو واګه نامه؟ اسلم. جی تعلق کوم سره دی؟ بونیر سره. بونیر سره. تاسو نو سوال کوم جواب راکې او جو کوي. دا راته وای ها کم شي پېښتا په لاسونو ګرځي. دا هو شادو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو واګه نامه؟ روزي وایا. جی تعلق کوم سره دی؟ دې کلی یو جی بونیر. دې کلی بونیر سره ملنګ. اجي نو څه درځي شیرونه درځي ټپه درځي شعر به وای رحمان علیکم. غیر مینې دې په زړه باندې انبار کړې غیر مینې دې په زړه باندې انبار کړې وې زه یوې ته په کعبه کې بوتان ولې. زبردست خط دی. یو څه بل شعر به وایو رحمان دومره بېوقوف سوداګر نه دی
چې د دین شمه بدله په دینار کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو وګنامه ابرار علی جی تعلق کوم د کوم ځای سره دی؟ کړه سره. کړه سره. نو زموږ د پروګرام مزاحیه دی. یو سوال درنه کوم جواب راکې. ها جی دا ته وای چې ښه کم شي دی د پیدا کېدو نه مخکې مونږ خورو د پیدا کېدو نه وروسته هم. پای نارولide morulide trorulide tumbara bara zambara bara tumbara bara zambara bara tumbara یو څو شعرونه دا لیکل. خد چسترګي دی وړي دی کوچره غټي خړلې بدیوما یاري خو تاکړه ما خو نو کړه سرتور ولاړوي او د خیرو د یاري دما. د دې دور محبت هم طریقه غواړي سړیا دا ټول خلک پلیږي خو پیسې غواړي سړیا. شعرونه هم سوي چې جاری به ساتو ان شاء الله. څو کتابونه هم لیکلي. ټول خلک هم یانې لیکلي خو اراده یې ماته شته لیکم که شوق شوق نشته. 24 ګنټه خو هغه موبایل ته نه چې خو زه ته هم چې لکه کیمرې په سترګو د زه پیغام ورکوم چې لکه بس که نور مې مسې ده. دا څوک دی؟ بس به ویډیو ګوري موبایل دې سکیپ پته کې ولګي. اوس کته شی او بل ګول ولاړ دی به تاسو سو شعرونه ډاله کی انجوای کې. زه خو د تمینې مبارک یو شعر وایم. دلته د مینې په کیسو باندې څوک نه پوهیږي، دلته د مینې په کیسو باندې څوک نه پوهیږي، د ځان دشمنه چاته مه وایه چې ګران یې راته. د قسم دی نن سبا چې چا سره څومره مینه کوي هغه سړی به درته په لار کې اصغې جوړېږي. صحیح خبر. ناس کو نخرې کو چې ښکلې مړه بس مزې کو چې ښکلې بزان مینې کلار کینا پزان مینې کلار کینا زما خندا وړي د کار وباسي نه. ډېر زبردست. مې اکثر داسې بزله پاتې شي لکه سړی چې روژه ونیسي او د پاتې شي. شعر ډاله کومه لنډ شعر دی. څوک د ګلونو په پالنګ وده شي، څوک د صحرا لکه د ملنګ وده شي، د چا پوره شي ارمانونه د زړه، څوک د زړګي وینې رنګ په رنګ وده شي. که تاسو کته شي او ګل ولاړ چې جوی سو انجوای کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو وګنامه زمان مخلیم دی جی تعلق کوم د کوم ځای سره دی؟ موږ د دې چینې ډېرې یو. چینې ډېرې جی. دلته چکر لراغلی. او جی دلته چکر لراغلی. مسافر بیگان ته څه پیغام دی د دې ځای کوم خلک چې دی چکر لري راوځي؟ واقعي د دې ځای ښکلي نوجوانان، ښکلي باباګان او زمونږ راخواږه ملګري د دې ځای دا بالکل لاسي میلمدوس خلک دی چې مونږ راوتیو ماسپښین او لیکن د دې ځای د خلکو نه میلمدوس خلک لکه سړی چې واپس ځي بیا ته مطلب زړه نه کېږي. لکه د دې ځای نه چې واپس کوزېدل دي سیدي مونږ به تاسو ته وایو چې مونږ ماسپښین راغلي یو ړم نه کېږي چې واپس مونږ لاړ شو. دومره بانتخابي خسته ځای او ښایسته ځوانان او ښایسته میلمدوس خلک د دې. دا پروګرام که څوک هم ګوري سوی چې راتلی شي ورته بالکل او چې څوک راځي دې ځای ته ویلکم هر ټایم راتلی شي تاسو بونیر ته. او خاص کر دې ځای دپاره مونږ هاي کسان ته وایو چې دې ځای ته راتلی شي هر ټایم تاسو ته د دې علاقې خلک د دې علاقې نوجوانان تاسو ته میلمدوس خلک دی. بالکل میلمدوس خلک دی. یو څو شعرونه که درځي جو یاره شعرونه کې به درته پاتې راځو نه درځي نه جی بالکل. په هغه مسافر ته سلام. زه به مسافرو دپاره خاص سپیشل سلام کوم. خاص زمونږ ملګري چې زمونږ دا ویډیو چې څوک ګوري سبسکرایب کولی شي او بیل بټن کې نشان پې والي. یو جهان مننه. ډېر په زړه پورې خبرې امید لرم ستاسو به خوښې شوي. مخکې لازمي شعر کې